لسم پاردا پنځلسم رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیاتونو مبارکو کې الله په د منافقانو خصلتونه ذکر کړه، د کفارو عادتونه الله تعالی بیان کړه، د منافقانو عادتونه الله تعالی بیان کړه. د منافقانو په لوی عادتونو کې دا عادت یو لوی عادت دا چې هغه د کفارو په حاکمیت باندې خوشاليږي، د مسلمانانو په ذلت باندې خوشاليږي. هغه چې مسلمانانو په مابین کې وخت لري د خپل دنیوي اغراض په خاطر باندې وخت لري. هغه چې منځونه کې، هغه چې جهادونه کې، هغه چې حجونه کې د ریا په خاطر باندې کې، خلکو د کوونه په خاطر باندې کوي، د الله د رضا په خاطر باندې نه کوي. ایمان په الله باندې نه لري، ایمان په ورځ د آخرت باندې نه لري، ایمان په رسول باندې نه لري. دا کار د چا د منافق دی. یو خبره ځان سره یا ساتي، منافقت دوه قسمه ده، یو منافقت عملی ده، بل منافقت عقیدوي ده. منافقت عملی ده معنا چې یو سړی عقیده د الله پاک او ټول مؤمن به باندې عقیده درست وي او چون کې عمل بیکار وي. بعض عادتونه د چا لري، ورته د منافقانو لري، دروغ وایي، کنځلې کوي، ریا کوي، یو شبل څه کوي. دا کارونه خو چون کې عقیده د چای د مسلمان وي دیتا منافق عملی وای. منافق عملی سدا دا گناهګار ده، د فاسق مسلمان وای. هغه ته کافر نه وای، هغه ته فاسق مسلمان وای. بل سدا منافقت عقیدوي ده. منافقت عقیدوي سدا هغه بیا هغه منافقت چې هغه د کفر نه بدتر کفر ده او الله پاک په عذابونو کې لاندنی طبقه د جهنم الله پاک داسې منافقان د پاره تیار کړي. کو منافق چې عقیدوي منافق ده، دا کڅوره منځونه کې، کڅومره روجینه سي، کڅومره ارس کې، خو سکره پزله کې د کوپر سره محبت، د کوپر په حاکمیت باندې خوښ وي، دا غسړی چې د کافر بالله د مسلمان جوړېدل نشي. او د دې کوپر د کفارو د کوپر نه زیات کافر خو سند دي د مسلمانانو کې وخت کړی، د اسلام اعمال دي، اسلام سره آشنا شوی دا، بیا هم چې کله کوپر کې د لپاره بالکل هیڅ عذر نشته. مطلب اوس په دې رکوع مبارک کې الله پاک منافقانو سعادتونه به هم بیان کړي او داغه نه ما سوا د منافقانو سره الله پاک د جهاد بیان به وکړي. نو جهاد سره الله تعالی فرمایي کفارو سره جهاد وکړي، د منافقانو سره څوک جهاد وکړي. نو چا کفر سره علانیه وي، ښکاره وي، د ځلنه کافری او کفر ښکاری، هغه ته کافر وای. صحیح شو. لهذا غو سره جهاد بالسيف ته جهاد په تور باندې جهاد، په ماشینه باندې جهاد، په اسلحه باندې جهاد. ترڅو چې اسلام نه راوړی یا ترڅو پور چې ذمه قبول کړي نه. کچې ته کافر ولې آشنا اسلام نه راوړم، خو ستاسو د ملک وخت یې او ستاسو د ملک قانون په ځان باندې منم، خپل ملک لرم، خدا خپل ملک لګیږم، ستاسو د ملک هغه سیاسي نظام په ځان باندې منم. هغه ته اهل ذمه وای یا مسلمان وجلې نشي. هندوان په مسلمانانو کې پاتې کیږي، يهوديان پاتې کیږي، عیسایان پاتې کیږي، هغه څوک وجلې شي نشي وجلې، هغه ته اهل ذمه وای. بل حربي کافر ده. حربي کافر هغه د چې هغه د کفارو مسلمانانو سره په جګړه باندې بوختي، په مخالفت باندې بوختي، نو دې ته حربي کافر وای. د حربي کافر سره بیا جهاد ده. فکر مرسي کوم کافر چې په ویزه راغلی وي، په امن باندې راغلی وي، مستامن فکر ده کنه، هغه ته څوک تعرض نشي کولای. کله چې اسلامي دولت چاته ویزه ورکړه هغه سړی ملک داخل شه، دغه حکم په مثل د مسلمانانو د حکم ده، هغه ته څوک تعرض نشي کولای. فکر ورس اهل ذمه کده کفارو جنگ ته ووتل، نه مسلمانانو سره ووتل، مسلمانانو خلاف وجن بیا حربي سکنه، بیا اهل ذمه نه سکنه، بیا حربي سکنه، بیا خبره مرګ بیا توت سکنه. فکر وکړه. الله تعالی فرمایي اے پیغمبر اسلام، یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام،
جاهد الكفار جهاد کفار سره کوا کوم کافر چې پزله کې کافر وی لیکن کفر احکار کړي نه وي هغه ته منافق وای ظاهری عمل د مسلمانی باطن کې کافر هغه ته منافق وای سیشوا الله تعالی فرمایي ولجکم منافقین منافقان چې جهاد وکړه د منافقانو سره جهاد باللسان ده فجوابانه سره ورو جهاد ده غسر بدلیل وای دلایل بوای حق ورته ښکارا کوي چې حق ته څنګه شي آماده شي منافق سره جهاد ولې نه کیږي په تور سره جهاد ولې نه کیږي ځکه نو سره کیږي چې منافق سره جهاد په تور شروع شي د اسلام بدنامي راځي یا خلک دا واسي مسلمان په خپل مرګرو باندې شروع کړل په دې وجه خلک د اسلام نه سکی نفرت کوي نو ځکه منافقان سره جهاد په تور باندې کې جهاد په چا باندې کې یا خو هغه منافق چې کافرانو پر کار کوي او خو به مفسد دا خو به وجلای سي اسی منافق چې کفار د پر کار نه کوي کڅ کوي پټ کوي کار نه کوي دغه سره بیا جهاد په چا سره ده په جبه سره جهاد یا ایها النبی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم جاهد الكفار جهاد کو د کفار سره په تور باندې والمنافقین منافقان سره جهاد کو په جبه باندې واغلظ علیهم سختی را ولا په دی باندې سختی دوه قسمه ده یو سختی په عمل کې ده بل سختی په جبه کې ده یو سختی په عمل کې ده بل سختی په جبه کې ده سختی په عمل کې ده معنی د الله قانون په دی باندې سکر چلے دی پروا مساته څه د الله حکم په دی باندې څه جاری دي کې بیا پروا مساته دته سختی کومه سختی عملی سختی وای مسلمان مطلب کافر او منافق او سکل هغه د اسلام د خلاف څه وکړه دغه سره مطلب قتل او کد قصاص مستحق سزنا وکړه هغه د حد مسله پر راغله د باندې بس کې ورور په عمل کې به سختی کوي سختی دا معنی اسانتیا باندې کې چې د الله حکم نه تیر سي او وي پرېګ دي نه د الله حکم په وي باندې برابر چلے یو سختی په جبه کې د سختی په جبه کې کافر باندې نشته سختی سي د په جبه د بد اخلاقی ده رسول پاک علیه السلام اچا سره بد اخلاقی نه وکړه نه کافر سره نه مسلمان سره یو خدای زما استا خبرې دي کنه ارچا د بد خبرې کو بد نسبتونه خره او غایه او سپکاو رزیل پر پدر د نالت سو پلان مستان دا خو زمونږ استاد خبرې دي کنه کیته غلظت هغه وایي زبانی وایي رسول پاک علیه السلام دا زبانی غلظت زبانی سختی په چا باندې په کافر کړه دا نه په مسلمان یو عملی غلظت دا معنی کچیرته یو څوک اسلام د خلاف نه یو کارو کی هغه مستحق دی یو سزا وي هغه ته سزا مکمل برابر او تر سه بیا به پروا نه ساتي د الله په حکم کې به پاغوي باندې نرمي بیا نه کوي د حضرت عمر صاحب زوی باندې زنا ثابت شوه د عمر صاحب رضی الله عنه په زوی زنا ثابت شوه فیصله وشو جلاد حکم وشو د پکوړو باندې ول سل کوړي ول حضرت عمر صاحب جلاد راو تو جلاد و د شو نو شد د امیر المؤمنین زوی د په قرار و پام کو د الله په حکم کې سسترانه ول کلک و څنګه سي مطلب حق مغه سي و د سې ذهن کې رانه ول کنه د امیر المؤمنین زوی د الله سره گزاره وسرو کنه دا گزاره به ګوره دا گزاره به نه کې رسول پاک علیه السلام مبارک پر مې کچې ته بی فاطمه غلاو کی زبد الاس کټ کم کچې فاطمه غلاو کی کوم قریشی خځه غلا کړي و اغلا په ثابت شو بیا د قریش خلک ولګ سفارش پیغمبر اسلام تراولې اسامه را مخه تک پیغمبر اسلام سفارش وکړي مطلب داغه ورته کیته ورته دا الله سي پرې نشي د ټول لپاره پیغور جوړيږي پیغمبر اسلام هغه ته فرمایي ستاسو د الله په حکم کې ماته سفارش را لګي که فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم غلاو کې د الله دغه ځکه تل په کډ کم د کوم غلظت وای ها غلظت په عمل کې وای وغلظ علیهم عملی غلظت سره کوا معنا د الله قانون څه سه کی مغه په دوی باندې تطبیق کا په دې کې نرمي بیا مکوا او زبانی غلظت نه د کناسه بس کنزلی ورته وکړه تاسو څه کړو پلان نه زبانی غلظت بالکل پیغمبر اسلام په اخلاق او عاداتو کې نه دراغله
هر څوک چې غواړي چې دا شی ختم کړي کوشش وکړي چې مطلب د کور نه شروع شي د کور نه شروع شي زباني غلظت څنګه کړي وروره نرم کړي سپکې خبرې چا رټل دا رټل نه موږ رټل کوو یو سړی رټه دا رټل مټل دی یو شی بل شي دا باید ټول څه شي وروره ختم شي هسې مړه کېږو څه یې کړو دا زما دا ټولو ته تا توصیه ده ته یقین وکړه چې کور ته تللی او خلکو دي ماسپښین چې ته مې ضرورت وي بس خلک یا آرام یا څنګه یي که نه زه پوه شوم چې چای نه درته هېڅ راوځم هېڅ چا ته مې نه دی چې ما ته چای وکړي الحمدلله ما تر اوسه چا ته نه دی ویلي چې لاړ شي ما ته څه وکړي چای وکړي چا وکړه ښه ده که ونه که څه که شپه تېرېږي ورځ تېرېږي تندر یې ووهه الله دې څوک ازار نه کړي الله دې څوک ازار نه کړي څه ضرورت چې یو سړی ازاروه مطلب څوک ازار ووهه کور کې خلک شکایت راته وکړي دا پلانې داسې د بستانې داسې بس زه تېرېږي وخت تېرېږي زه خیر الحمدلله مغسې ایام کوي مطلب اوس یارې جبه دې ورسره څه شوه وخوځېدله او سترګې حیا لاړه بیا د وروره هېڅ نشته جمال کې یو شی هم نشته بیا دا هر څه ګډوډ شو بیا به روزانه میلې کوي نو بل کار خو به دې بیا نه وي نو هغه نه ښه دا دا میلونه ځان بچ کړې چې حیا د ځان کې راوستله خلک هم بیا تا نه څه کړي وروره بیا خلک هم حیا کوي او که نه تا خور او تا مور او تا فلان تا بستان بیا خلک هم وایي زه خو هسې پیکه ورسېدو که نه بیا دام کې وایي چې دا پلانې راغی وغپېدو بېرته ووتو نو بیا به څه ته جوړ شي بیا کله دا خبره کې پیدا شي پلانې راغی وغپېدو بېرته ووته بیا به چې کې جوړ شي زباني غلظت به څنګه کوشش ختم به کله خیر خو کم ده که نه چا سر بس هسې قبر ته روان یو بس مه کوه مظلوم دې شو خو څه دې نه شو ظالم دې نه شو خیره که مظلوم شو خیر ده خو ظالمان باید نه شو وشو واغلظ علیهم سختي وکړه په دوی باندې خو عملي سختي ګوره ها ومأواهم جهنم زید دوی جهنم ده زید دوی دا عذاب بس ته څه رټي نه دا عذاب بس ته کنه دی الله مخلوق ته زید جهنم ته تیار کړ بس خبره ختمه شو زید دوی جهنم ده وبئس المصير او ډیر ناکاره زید راګرځیدل ډیر ناکاره زید راګرځیدل ده يحلفون بالله ما قالوا دیاتونو مبارکه او شان زل ګوره داسې ده رسول پاک علیه السلام کله چې تبوک نه واپس کېده په دې وخت کې پیغمبر اسلام په یو ځای کې پړاو وکړ یو ځای کې پات شل صحابه کرامو ته خبره وکړه په دې وخت کې د منافقانو څخه یو منافق د حلاس په نوم باندې پیغمبر اسلام خبره واوریدلې پیغمبر اسلام واعظ لا خپل مرګرو ته ویل اے مرګرو کله پیغمبر اسلام خبره رښتونی وي نو خو د خرو د زناور لون بتر یو که رښتونی وي دا خبره شک شو کنه دا خبره خو شک شو کنه یقین خو نشه کنه په دې وخت یو کس ولګي د عمر په نوم باندې یو کس راغی پیغمبر اسلام ته فرمایي پلاني منافق دسی ویل فکر مرس کله چې هغه منافق راغی مجلس ته منافق ولګي د انکار وکړ مال سره ویل نه دي انکار وکړ او قسمونه ته زور ورتک کله چې پیغمبر اسلام د بل کس نه تاسو کوغه ولې سره د ویل دي پیغمبر اسلام دواړه جمعه تکړه منبر سره ودرول او قسم وخوري لکه غسړي په باندې داوو قسمه باندې دروغ ویلي دي په دې وخت منافق ورس قسم وخور او دي صحابي بیا ول سي الله پاک ته ښه معلومه ده سی ویلي دي زما را سپای څو کتر اوله الله پاک د آیاتونو مبارکه نازله نو الله پاک دا فرمایي منافقان خپل کوپر ساتي په دروغ قسمونو باندې کله چې ناروا وکي بیا قسمونه دروغ قسمونه خوري دا دروغ قسمونه د چا کار ده يحلفون بالله دا منافقان قسمونه خوري په الله پاک باندې يحلفون بالله دوی قسمونه خوري په الله پاک باندې ما قالو چې موږ نه دی ویلي ما قالو موږ څه نه دی ویلي الله پاک فرمایي ولقد قالوا يقينا دوی ویلیو ولقد قالوا يقينا دوی ویلیو کلمه الکفر یا کلمه د کفر که پیغمبر اسلام رښتیا وایي بیا موږ د شدسي یو رښتیا وایي او پیغمبر اسلام خو صادق المصدوق دا خو رښتونه ده فکر ورس د دې نه ما سیوا دغه سي د انصار د ماجر منځ کلانجه راغله تبوک نه سکل راتل یو انصار یو ماجر منځ کلانجه راغله نو د انصار د ماجر منځ کې برخود راغی دغه ماجر ولګي د انصار وه یا څنګه که مطلب انجه راغله
ابي ابن سلول د منافقانو سردار او د مشهور او د مدینه منورې انصار غدا خبره وکړه چې زمونږ د پیغمبر اسلام د مثال د لکه وسړی د متل کې چې سم من کلبک یاکلوک سپی ساته چې ودی خوري سپی ساته چې ودی خوري دا خبره پیغمبر اسلام ته ورسېده پیغمبر اسلام څخه راووته ابي ابن سلول قسمونه شروع کړ ورسېده نو الله پاک فرمایي منافقانو دغه کار دا کلمه د کفر وکنه پیغمبر ته نسبت مطلب ولقد قالوا يقينا دویل وكلمه الكفر كلمه د کفر وکفروا دي کافران شوی دي بعد اسلامهم پس اسلام خپل دي کافران شوی دي پس چانه اسلام خپلنا وهم دي قص کړو بما په هغه لم ينالوا چې دوی ته ونه رسیدل وهم دوی قص کړو بما په هغه لم ينالوا چې دوی ته ونه رسیدل یو ځکه څه کسان کې راستلی او پیغمبر اسلام باندې یو ځای حمله وکړي او پیغمبر اسلام شهید کی په کار کې بیا د څه نشو موافق نشو دی قص کړو د هغه شی چې دوی ته ونه رسید وما نقموا دي انتقام ناخلي دي بدل ناخلي د پیغمبر اسلام نه الا مگر د خبره ان اغناهم الله چې الله پاک دوی لره غنیان کړی دي چې الله پاک دوی لره غنیان کړی دي او رسوله د الله پاک رسول دوی لره غنیان کړی دي غنیمتونه یو شی بل شی ورته رسیږي الله پاک دوی لره غنی کړ او رسول پاک علیه السلام دوی لره څه کړ وروره غنی کړ من فضله د خپل فضلنا فإن يتوبوا كدو توبه وباسلا فإن يتوبوا كدو توبه وباسلا يكو خيرا لهم دا توبه بدوی لره ورغی يكو خيرا لهم دا توبه بدوی لره سي غربوي وإن يتولوا كدو وګرځل توبې څخه وإن يتولوا كدو وګرځل توبې څخه يعذبهم الله بعذاب ورکدوی لره عذابا أليما سخت عذاب في الدنيا والآخرة في الدنيا وفسكي في آخرتك وما لهم نبي دوی لرا في الأرض پزمکه کی من ولي دوست ولا نصير او نمددگار صدق الله مولانا يا الله پاک د ناستیم قبول خپل رضا وسله الله تعالی وګرځو الله د منافقت د مساته الله د منافقت عقیدوینه مساته د منافقت عملینه مساته سوره د منافقانو عادتونه چې من کې دي خوینه الله د خپل کلام پاک په توپل باندې موږ نه وباس الله چاندي مسلمانانم کا او د متقیانو د اولیاء او د ابرار او د صدیقانو او د صدیقانو خوینه عادتونه الله تعالی موږ کې پیدا او الله تعالی ابو لازم په فیسبوک یو خبره واوریدله وای ساسای هر مان سار مانځنه پس هر مانځنه سار مانځنه پس لا اله الا الله وای لا اله الا الله محمد رسول الله بیا دا وسیله دا کلمه ماولی تاسو سره امانت کړه او کله چې مړ کېږم 2 منټه مخکې ما ته راکې راته په خوند راګه خبره فکر ورس دا کلمه مې وولې الله تاسو سره امانت کړه او کله چې مړ کېږم مرنه 2 غنټې مخکې ما په جواب باندې جاری کړه کلمه یا الله ذل قدن کې دا کلمه زم په جواب باندې جاری کړه لا اله الا الله الله دې خوند راګه په خبره خبره ده ویلا دا کلمه تاسو سره محمد